السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې سیر چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري په دې کې د مایکروسکوپ لاندې د پیشو او سپي لاړې مطالعه کیږي سټډي کیږي او ګورو چې د سپي په لاړو کې جراثیم موجود دي او که د پیشو په لاړو کې جراثیم موجود دي او د دې په اړه د اسلام څه ویلي 1400 کاله مخکې. راځئ لومړی دا ویډیو د سره ګورو بیا وروسته په دې خبرې کوو چې اسلام د دې په اړه څه ویلي دي. لومړی راځو دغه ویډیو پلی کوو. تاسو لیدلی شئ د پیشو نه د لاړو نمونه واخیستله. د پیشو لاړې اوس تر مایکروسکوپ لاندې ږدي او دا چې د سټډي کوي مطالعه کوي او تاسو ته یې بیا په عملي ډول باندې ښیي. راځه اوس یې ګورو. تاسو لیدلی شئ دا د پیشو لاړې دي، هیڅ ډول جراثیم پکې موجود نه دي. جراثیم د یو ډول حشراتو غوندې حرکت کوي. تاسو لیدلی شئ پیشو په لاړو کې هیڅ ډول جراثیم موجود نه دي. تاسو ولې د پیشو په لاړو کې هیڅ ډول جراثیم موجود نه دي؟ پیشو هم د سپي غوندې یو حیوان دی خو مګر په لاړو کې جراثیم موجود نه و. اوس د سپي نه د لاړو نمونه اخلي. تاسو لیدلی شئ د سپي نه د لاړو نمونه واخیسته، دا یې کیمیاوي مواد په واچول او تر مایکروسکوپ لاندې اوس مطالعه کوي سټډي کوي. تاسو لیدلی شئ د سپي لاړې دي څومره جراثیم پکې موجود دي. تاسو لیدلی شئ دا حرکت چې کوي دا ټول جراثیم دي، څومره زیات جراثیم پکې موجود دي. د سپي په لاړو کې ډېر زیات جراثیم موجود دي خو مګر د پیشو په لاړو کې هېڅ جراثیم نه و. تاسو ولیدل چې پیشو په لاړو کې هېڅ ډول جراثیم موجود نه و خو مګر د سپي په لاړو کې ډېر زیات جراثیم موجود و. اوس 1400 کاله مخکې اسلام څه ویلي دي؟ رسول الله سلام فرمایلی دي کله چې یو سپی په یو لوښي کې ژبه ووهي تاسو باید دا لوښی چې دی اووه ځلې ومینځئ. ولې د ډېرو مینځلو تاکید یې کړی دی؟ په دې خاطر چې په یو ځل یا دوه درې ځلو مینځلو سره جراثیم له منځه نه ځي، ځکه د سپي د لاړو جراثیم چې دي ډېر زیات دي. په یو ځل دوه درې څلور ځلو مینځلو سره نه ځي، په اووه ځلو مینځلو سره په مکمل ډول جراثیم له لوښي څخه له منځه ځي. که مونږ وګورو خپله معاشرو کې لیوني سپي تاسو لیدلی وي څوک یې خوړلی وي زیاتره یې لیوني کېږي او یا هم مړه کېږي. زیاتره چې لیوني شي بیا یو وخته پورې که د الله خوښه وي شفا ورکړي او که خوښه نه وي هغه هم منځه لاړ شي مړ شي. یعنې د سپي جراثیم چې دي ډېر قوي دي چې یو انسان ډېر ځل له منځه وړي او بالخصوص بیا د لیوني سپي چې هغه ډېر زیات خطرناک او قوي جراثیم لري. د سپي د لاړو ډېر زیات خطرناکه جراثیم دي چې له امله یې بیا ډېرې ناروغیو مرضونه رامنځته کېږي. او په بل حدیث کې رسول الله صلی فرمایلی دي په کوم کور کې چې سپی وي هغې کور ته د رحمت ملایکې چې دی نه داخلیږي. ولې د سپي په معنی ډېر تاکید کړی؟ ځکه چې په هر کار چې اسلام منع کړی دی هغې کې د انسانانو لپاره ګټې دي، فایدې دي. په دې خاطر یې منع کړې ده چې سپي له امله ډېر مرضونه رامنځته کېږي، ډېر ناروغۍ رامنځته کېږي. په دې خاطر ډېر تاکید یې کړی په سپي باندې. او اسلام چې دی هغه دین دی چې هره خبره حقیقت لري او په وخت زمان سره هره خبره چې ده ثابت کېږي. ساینس چې دی هره خبره مني او تاییده یې. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره یې لایک کړئ، د ثواب په خاطر یې د نورو مسلمانانو سره شریک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ.